السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خپل نوم یې لونګ زیرک ښودلی. 3 پوښتنې کړي دي. لومړنۍ پوښتنه دا ده چې په پښتون میشته سیمو کې د لور او د خور ورکول په بدو کې څنګه بولئ؟ دا یې لومړنۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه یې په پښتون میشته سیمو کې ولې زیارتونو ته دومره اعتقاد قایم دی؟ که تاسو موږ ته د زیارت شرعي طریقه راوښئ او میرمنې ولې زیارتونو ته ور روانې وي، که د شریعت په رڼا کې ځواب راکړئ. او دریمه پوښتنه یې داسې ده چې ولې میرمنې تل جنسي آله ګرځي؟ ولې تل له هغوی نه داسې استفاده کیږي لکه یوازې چې د اولاد راوړلو ته پیدا وي؟ او حال دا چې الله رب العزت په سورة نساء کې زموږ خویندو ته ډیره مرتبه ورکړې ده. هیله ده چې په دې موضوع راته پوره رڼا واچوئ. زیرک ورور، په دې کې شک نشته چې په ډیرو زیاتو علاقو او سیمو کې زموږ خویندو سره او زموږ میندو سره بې حده زیات ظلم او زیاتی کیږي، او هغه به په پښتو کې د ځان لپاره یو ویاړ او افتخار بولي، او حال دا چې د سراسر د الله رب العزت د حکمونو نه او د الله رب العزت د اوامرو نه سرغړونه کړې ده. نو په کومو سیمو کې که هغه پښتون میشتې سیمې وي او که پښتون میشتې سیمې نه وي، هلته خور او لور په بدو کې ورکوي، دا د هغوی په حق کې سخت ظلم دی، د هغوی په حق کې سخته جفا ده. د حشر په ورځ به الله رب العزت د همدغه پلار نه، د همدغه نیکه نه، د همدغه تره نه، د همدغې مور نه، د همدغه ورور نه چې دوی د خپله لور او خور ورېره او مسۍ په بدو کې ورکړي سخته پوښتنه کوي. دا تجربې ثابته کړي او موږ او تاسو هم په خپلو سترګو باندې لیدلی دي چې کومه خور یا لور په بدو کې ورکول شوي، د تل لپاره هغې خور باندې ظلم او زیاتی شوی دی. هغې خور په هغې کورنۍ کې ښه ورځ نه ده لیدلې. ظلم او زیاتی پلار وکړي او په اور کې بیچاره لور سوځي. ظلم او زیاتی تره وکړي، په اور کې او په غم کې ورېره سوځي. ظلم او زیاتی نیکه وکړي، په اور او په غم کې لمسی سوځي. زور او زیاتی او قتل ناروا ورور وکړي، د هغه په غم کې همدغه بیچاره خور سوځي. نو په هر کور کې او په هرې سیمه کې چې لور او خور په بدو کې ورکول کیږي، دا جهالت دی، دا بې حده ناپوهي ده، دا د الله د احکامو نه سرغړونه ده، او هغې خور سره هغې لور سره سخته جفا ده چې دوی به د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې سخت مسئول وي. تیر کال څه کسان ما ته راغلل د جرګې لپاره چې موږ ته جرګه وکړه، دوی څوک وژلي ول که زموږ ترمنځ روغه وشي. نو زه ورته حاضر شوم چې زه به کوشش کوم انشاءالله. او دا یې راته ویلې چې موږ بد ورکوو. ما چې تاسې بد ورکوئ نو بیا ماسکه څه لپاره راغلي یاستئ؟ تاسې چې د خپله لور او د خپله خور په اور کې غورځوئ چې تل لپاره به په هغې باندې ظلم او زیاتی کیږي، نو زه بیا څنګه کولی شم چې ستاسو ترمنځ اصلاح او صلح وکړم؟ هو که د بدو مسئله نه وي، زه بیا کولی شم چې ستاسو ترمنځ صلح وکړم او ستاسو ترمنځ هغه دښمني په ورورولي باندې قایمه کړم. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم زیرک ورور، صرف په پښتون میشتو سیمو کې نه، بلکې په افغانستان کې په ټولو سیمو کې زیارتونو ته دوی دومره اعتقاد لري چې حتی دوی په خپل د احترام باندې دوی د شرک حد ته رسیدلی دي، حتی د الله رب العزت هغه مرتبه دوی هغو مړو او زیارتونو ته ورکړې ده. په دې کې شک نشته چې هدیرې او مقبرې ته تک یو مسنون عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند په آخري شیبو کې لاړه بقیع ته. هلته یې صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم ته دعاګانې وکړې.
همدارنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم احد ته لاړه. هلته د احد شهیدانو باندې لمنځونه وکړل، دعاګانې وکړې. نو موږ هم کولی شو چې مقبرې او هدیرې ته ولاړ شو، خو په هغه طریقه به ځو چې هغه طریقه موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راښودلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمای چې کله تاسو هدیرې او مقبرې ته ځئ ووایئ السلام علیکم یا اهل القبور، یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالأثر، او کما قال علیه الصلاة والسلام. سلام واچوه. د سلام نه وروسته ووایه چې الله رب العزت دې تاسو ته هم بښنه وکړي او الله رب العزت دې موږ ته هم بښنه وکړي. تاسو زموږ نه مخکې تللي یاست او دا لاره به موږ هم طی کوو او په دې لاره باندې موږ هم در روان یو. انتم سلفنا ونحن بالأثر. خو له بده مرغه چې کله زموږ ورونه یا خویندې زیارتونو ته او هدیرو ته روانې، نو د ټولو نه مخکې دیوال ښکل کړي، چې دیوال نه ورتیر شي بیا دروازې ښکلوي، د دروازې نه چې تیر شي هلته بیا جنډې تړي یا هلته شمونه بلوي. د دې ترڅنګ چې په زیارتونو کې مالګې او خاورې ایښي دي، هغه د خردې په نامه باندې خوري، چې اوس یې ځینې په نامه ملایان هم په دې باندې قایل دي چې دا د خردې په صفت راوړی شي. او تر دې حده پورې چې څاروي وړي هلته په زیارتونو کې ذبح کوي، چې علماو دې ته نجس او مردار ویلي دي. که په هغه طریقه باندې موږ او تاسو مقبرې ته لاړ شو چې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښودلې ده، په دې کې به الله رب العزت موږ ته اجر راکوي او امید ده چې هغه دعاګانې موږ د هغو مړو په حق کې کوو، الله رب العزت یې قبولې کړي. اما په تاسف سره موږ دلته د بدعات، د شرک او د خرافاتو مرتکب ګرځو. تر دې پورې چې ځینې ما لیدلي دي چې قبرونو نه طوافونه کوي، قبرونو ته سجدې کوي او د خپل د مشکل حل د هغو قبرونو نه غواړي، او حال دا چې مشکل کشا الله دی، بل څوک نه دی. او پاتې شو د خویندو ورتګ زیارتونو ته یا هدیرو ته. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث دي چې په داسې ښځو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. یعنی هغه ښځې چې په زیارتونو او په قبرونو باندې ګرځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په څرګنده باندې په دې ښځو باندې لعنت ویلی دی. چونکه کم علمي او ناپوهي زموږ په خویندو کې ډیره زیاته ده، او په دې کورنۍ کې داسې یو نارینه هم نشته دی چې د دې میندو او د خویندو مخه ونیسي چې تاسو چیرته روان یاست. الله رب العزت خویندو ته وایي وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. تاسې په کورو کې کینئ. د جاهلیت په زمانه کې چې څنګه ښځې د خپلو کورونو نه وتلې، هغه شان تاسو د خپلو کورونو نه مه وځئ. اما نن خویندو او میندو د جاهلیت د زمانې نه هم ورتېره کړې ده. په داسې لباس او په داسې سینګار سره د کور نه زیارت ته روانه وي چې ته وایې چې کوم ښه واده ته روانه ده. او ډېر معذرت غواړم چې څومره معلومات زه لرم، په اوسني وخت کې چې زه زیارتونه وینم، دا د اخلاقي فساد مراکز جوړ شوي، د نجنۍ او د هلک د ارتباط ځای او وعدهګاه جوړه شوې ده. بس الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې موږ په هغه لار باندې روان کړي چې په هغې باندې الله او د الله رسول خوشحالیږي. اوس که توحید او سنت بیانوي، د زیارت شرعي طریقه مسلمانانو ورونو او خویندو ته ږدي، بس د دوی سره منطقي دلیل نشته وایي د ده خبرې مه اورئ ځکه دوی وابیان دي، دوی سلفیان دي، دوی څه دي. نه، موږ الحمدلله اهل سنت والجماعت یو، د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین یو، دیوبندیان یو. تاسو ته د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده معلومه ده؟ نو په اوسني وخت کې د خویندو تګ زیارت ته حرام دی، او په داسې ښځو باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې په څرګنده توګه باندې لعنت ویلی دی. چیرته چې د تعویزګر نوم واوري دا خویندې ور روانې، چیرته چې د کوډګر نوم واوري دا خویندې ور روانې وي، چیرته چې په نامه د ښاپیرۍ نوم واوري دا خویندې ور روانې. او حال دا چې ابن قیم الجوزي په خپل کتاب کې
په خپل کتاب کې لیکي چې هغه ښځې دا دعوا کوي چې په ما باندې پیریان ناست دي، دا اکثره یا کونډې دي یا پیغلې دي، او په ساعت کې 4 ځلې شیطان د خپل خواهشات دې سره پوره کوي، او د دې دروازې شاته دوی روان دي چې چا په ما تعویض کړی، ولې مې کاروبار خراب دی، فلانی څنګه شو، بستانی څنګه شو. نه، دا په شریعت کې نشته خویندو. په زیارتونو کې خو نه کاڼې پاتې شو او نه مالګې او نه خاوره پکې پاتې شو. او د درېیمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم، خالق کائنات چې په انساني دنیا کې خویندو ته او میندو ته کوم مقام او مرتبه ورکړې ده او کومې خوبیانې او قیمتي صفات چې الله ورکړي، او په دنیا کې چې ښځې ته د انساني خوشګوار ژوند او د پرسکون حیات دپاره د اساس او بنیاد کومه درجه الله حاصله کړې او ورکړې، هغه د اهل بصیرت او د اصحاب معرفت نه پټه نه ده. د دې نه څوک انکار نشي کولی. لکه څنګه چې تاسو یې په سورة نساء کې، همدارنګه د قرآن په ګډو سورتونو کې، خو په موجوده دور کې او په موجوده وخت کې دغه اساس او بنیاد غربي تمدن او نوي تهذیب ټوکړې ټوکړې کړی دی، او په کورنۍ کې چې دا معاشرتي نظام خراب شوی دی او د کورنۍ پرسکون ماحول چې څنګه فاسد شوی دی، په هغې کې د دغه نوي تمدن ډیر دخل دی. ښځې د کور د پرسکون ماحول نه راویستلې دي، پردیو خلکو سره میلاو کړي دي، څوک په دفترونو کې دي، څوک په آفیسونو کې دي او څوک په شرکتونو کې دي. نو همدغو ښځو د خپلو د بچو تربیت د خاوند حقوق پایمال کړي دي، خپل مساوات یې ورښودلی، په دوی باندې ظلم کړی، د شریعت نه یې اړولی دي، نوی تعلیم یې ورکړی، د یورپ د تهذیب نه یې متاثرې کړي، او د هغې د امن او سکون او د پاکدمني او عافیت ژوند یې خاورو سره خاورې کړی دی. په دې کې شک نشته چې د اسلام په مقدس دین کې الله رب العزت مسلمانانو خویندو ته اوچته مرتبه او لوی عزت ورکړی دی. اما نن ورځ چې د دوی حقوق نه ورکول کیږي، دا داسې نه ده چې د اسلام مقدس دین د دوی حقوق تر پښو لاندې کړي دي. نه، موږ خپله د اسلام نه لرې یاستو. ترغیب و ترهیب د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم الا اخبركم بنسائكم في الجنه قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ودود ولود اذا غضبت او اسيء اليها او غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمد حتى ترضى. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، آیا زه تاسو ته د جنتي ښځې په باره کې خبر در نه کړم چې جنتي ښځه څوک ده؟ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ ورته وفرمایل، ضرور یې راته وښیي یا رسول الله. قلنا بلا یا رسول الله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، هغه ښځه جنتي ده چې هغه په خپل خاوند باندې مینوي، هغه ښځه جنتي ده چې هغه زیات بچي راوړي، چې کله په دې باندې غصه وکړی شي یا ورته څه بد رد ویل شي یا د هغې خاوند ناراضه شي، نو دا ښځه د خاوند په راضي کولو سره ووایي زما لاس ستا په لاس کې دی، زه به تر هغه وخته پورې نه اوږده کیږم تر کومې پورې چې ته خوشحاله شوی نه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د جنتي ښځې صفات بیان شوي دي چې جنت ته تللو والا دغه ښځه ده چې په چا کې دا صفتونه موجود وي. نو زیرک ورور، چې کله یو مسلمانه پیغله یو مسلمان ځوان سره شریک ژوند تیروي، نو په دې کې به هغه مسلمان ځوان د هغو حقوقو نه پوره آګاه وي چې یوه مسلمانه خور یې په ده باندې لري.
او د دې ترڅنګ به هغه مسلمانه پیغله هم د دې نه آګاهه وي چې یو مسلمان ځوان چې زما د خاوند په صفت باندې دی هغه په ما باندې څه حقوق لري. او د نکاح نه مقصد دا دی چې دا د بدو نه او د اخلاقي فساد نه وژغورل شي او د دې ترڅنګ توالد او تناسل هم. خو نن ورځ چې په ځینې سیمو کې ښځې صرف جنسي آله ګرځول شوي، هغه حقوق چې هغه مسلمانه خور د یو مسلمانې میرمنې په صفت باندې په خاوند باندې لري هغه نه مراعات کیږي، یا هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین دې میرمنې ته د میرمنې او د مور په صفت ورکړي هغه دې ته نه ورکول کیږي، نو دا زموږ زیاتی دی. کنې هغه شان، هغه مرتبه او هغه عزت چې الله رب العزت مسلمانې خور ته په اسلام کې ورکړی دا په هیڅ دین کې هیڅ ښځې ته نه دی ورکړی شوی. خو د دوی په حق کې چې زیاتت کیږي البته دا تقصیر او دا ناپوهي زموږ خپله ده. خو دا باید په څرګنده ووایم چې مقصد د نکاح نه توالد او تناسل هم دی، خو د دې ترڅنګ چې د اسلام په مقدس دین کې خور چې کومه حقوق لري باید هغه پوره هغې ته ورکړی شي. در نظم دینه هیڅکله زه هم ستا په څېر زړګیه ناقراره بیدار خوښ یم، زه هم ستا په څېر زړګیه ناقراره بیدار خوښ یم، ما ویده نه کړې تر عمره ویده وم دینه هیڅکله ویده وم دینه هیڅکله ما ویده